سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. اتم درس سره نن بیا زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید ده چې تاسو ټول درسونه کتلي او څه ناڅه مو زده کړي. صحیح دی؟ تاسو ټولو کتونکو نه دا زما خواهش دی چې تاسو ټول زما چینل نقیب شارق په یوټیوب باندې در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو د هرې نوې ویډیو دا په خپل وخت خبر شي. صحیح دی؟ نننی زموږ چې کوم درس دی هغه دی مطلب که تاسو چیرته چا نه پوښتنه کوئ یا تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې هوا څنګه ده یا موسم څنګه دی، نو تاسو به څنګه جواب ورکوئ دغه موسم د هوا مختلفو حالتونو نه، او تاسو به سوال څنګه کوئ. صحیح دی؟ نو دې له ما ټایټل هم د نننی درس له ورکړی دی کیل تام فتیل. صحیح دی؟ تام مطلب وخت ته هم ویلی کېږي، موسم ته هم ویلی کېږي. صحیح دی؟ کیل تام فتیل. راځئ چې درس شروع کړو. ښه، اولنی چې زموږ کوم مثال دی کیل تام فتیل، لکه که چیرته موسم نمري نو تاسو به څنګه وایئ؟ موږ په دوو طریقو وویلی شو. که چیرته نمري نو تاسو ویلی شئ ایل فی بو، ایل فی بو، یا تاسو ویلی شئ ایلیادو سولای، سولای خپله وایي لمر ته. نو ایل فی بو یا ایلیادو سولای په انګلیسي کې موږ وایي it is sunny، یعنی لمر دی. صحیح دی؟ نو اولنی حالت، نو که تاسو چېرته غواړئ چاته جواب ورکړئ چې مطلب لمر دی، تاسو په دوو طریقو ویلی شئ ایل فی بو او یا تاسو ویلی شئ ایلیادو سولای. صحیح دی؟ مخکې ځو بل مثال ته. موږ سره دی که چېرته موسم ګرم وي نو تاسو به څنګه وایئ کیل تام فتیل ایل فی شو، ایل فی شو، شو وایي مطلب هاټ یا ګرمۍ ته، مطلب چې ګرم وي. صحیح دی؟ نو تاسو ویلی شئ ایل فی شو، ایل فی شو. صحیح دی؟ مخکې ځو بل مثال ته. کیل تام فتیل مطلب که چیرته وریځي نو تاسو به څنګه وایئ؟ صحیح ده؟ څنګه تاسو بیا دا هم په دوو طریقو ویلی شئ ایلیا د نیواژ، ایلیا د نیواژ، نیواژ مطلب وریځي. صحیح دی؟ یا تاسو ویلی شئ سی نیواژو، سی نیواژو. نو اولنی مثال کې ایلیا دی نیواژ مطلب وریځي دي. صحیح دی؟ او سی نیواژو یعنی دلته اسم صفت adjective موږ ته استعمال کړی، یعنی وریځو والا ورځ ده. صحیح ده؟ یا انګلیسي کې موږ وایو it is cloudy. صحیح دی؟ نو که چیرته تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې کیل تام فتیل او وریځې، تاسو ورته ویلی شئ ایلیا دی نیواژ، یا تاسو ورته ویلی شئ سی نیواژو. صحیح دی؟ راځئ چې بل مثال ته ځو. مخکې که چیرته باران وي تاسو بیا څنګه وایئ؟ صحیح دی؟ کیل تام فتیل ایل پلو، ایل پلو، it is raining موږ انګلیسي کې وایي ایل پلو. صحیح دی؟ ډېر اسانه، ایل پلو. صحیح دی؟ مخکې ځو بل مثال ته. که چیرته موسم یخي او تاسو نه څوک پوښتنه وکړي نو تاسو به څنګه جواب ورکوئ؟ کیل تام فتیل ایل فی فخوا، ایل فی فخوا، فخوا. صحیح دی؟ فخوا وایي یخ ته، کولډ. اکثرا به تاسو اکثره ځایونه کې لیدلي په فرانسوي ژبه کې چې دغه اخیرنی چې کوم حرف دی لیټر دی دا نه تلفظ کېږي. صحیح دی؟ نو تاسو وایئ فخوا، فخوا. صحیح دی؟ نو تاسو وایئ فخوا وایي یخ ته، ایل فی فخوا. صحیح دی؟ نو که یخي تاسو ایل فی فخوا ویلی شئ. صحیح دی؟ مخکې ځو بل مثال ته. ښه، که چیرته لړې، صحیح دی؟ موږ ورته پښتو کې لړه وایي سهار کې چې هغه یخ د وجې بیخي څه ښکاري نه لړه راغلي، نو تاسو بیا څنګه وایئ؟ کیل تام فتیل ایلیادو بغویاغ، ایلیادو بغویاغ، ایلیادو بغویاغ. صحیح؟ انګلیسي کې موږ وایي it is foggy، یعنی فوګ چې هغه لړه چې نو بیا تاسو داسې ویلی شئ ایلیادو بغویاغد. دا داسې تلفظ کېږي بغویاغ. صحیح دی؟ ایلیادو بغویاغ. صحیح دی؟ نو دا موږ سره موسم که تاسو وینا کوله یا چا نه پوښتنه کوله یا چاته جواب ورکو د هوا، نو تاسو دغسې جواب ورکولی شئ. صحیح ده؟ مننه ملګرو، دا نننی درس اتم درس چې د هوا یا د موسم په باره کې و. صحیح دی؟ تاسو دا ټولې ویډیوګانې در سره وګورئ، تکراري بار بار یې وګورئ، ملګرو سره یې شریکې کړئ او زما یوټیوب چینل نقیب شارق در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو د هرې ویډیو نه په خپل وخت خبر شئ.
او دا ویډیوګانې بیا په دې چینل باندې تاسو تکراري وګورئ. مننه، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. آبیانتو.